پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ناس دے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته ورته یا رسول الله ان الله یقرئ علیک السلام، اے دا اللہ رسول اللہ تعالی سلام وی، اللہ تعالی سلام ترا واسطه او د سلام سورست الله تعالی یو پیغام پلاس را کوي. هغه پیغام دا دی چې انی اوحیت الی الدنیا، الله تعالی ما دې دنیا ته وحی او امر وکړي او دنیا ته مې یو پیغام پیش کړي. هغه پیغام دنیا ته پیشول دا ان تمرری وتکدری وتزیقی وتشددی علی احبائی، چې کوم څوک په دنیا کې زما سره مینه او محبت لري، زما محبوب خلق دي، نو دنیا ته ما دا پیغام پیش کړي چې ته به پر هغې باندې ډېره ترخه یې، د هغې زندګي به ډېره ترخه یې، په دنیا کې د هغې زندګي به ډېره ستړې وي. وتکدري، پر هغې به ته تاریک یې، لکه یو سړی چې په تاریکه شپه کې زندګي تېروي، پر هغې به روښانه ورځ داسې تاریکوي د ډېرو مشکلاتو په وجه. وتزیقي، د هغې زندګي به ډېره تنګه وي په دنیا کې، او وتشددي، د هغې زندګي به ډېره سخت وي. پر چا باندې؟ الی احبائی، چې کوم څوک زما سره محبت لري. نو الله تعالی ورته ویل دا پیغام راکړئ چې ما دنیا ته دا وحی وکړي چې ته به پر زما پر دوستانو ډېره ترخه یې، ته به زما پر دوستانو باندې ډېره تاریکه یې، ته به زما پر دوستانو باندې ډېره سخته یې، او ته به زما پر دوستانو باندې ډېره تنګه یې. د څه دپاره؟ که یحب لقائي، چې هغې زما ملاقات ډېر محبوب بولي، هغې زما د ملاقات ډېره تمه ولري. د الله ملاقات د په مرګ باندې کېږي، چې هغې به همیشه د خپل مرګ په فکر کې، او د مرګ بعد الله تعالی ملاقات دی، د الله تعالی نعمتونه دي، د الله تعالی میمانخانه او جنت دی، هغې به دې ته ډېر خوشحاله وي. نو دې دپاره دنیا ته مې دا وحی هم وکړي، او دویمې دنیا ته دا وحی هم وکړي چې دنیا ان تسهلي وتوسعي وتحبي وتزینی علی اعدائی. اے دنیا تا با ډیره اسانه او ډیره بفراخه او ډیره بشایسته او ډیره بخوږه زما پر دشمنانو باندې. فراخه زندگی به هم د دوی، خوږه زندگی به هم د دوی، د نعمت ډکه زندگی به هم د دوی، او د دنیا سره به د دوی ډیر محبت او دنیا به دوی ته ډیره خوبصورت او شایسته وي. د څه دپاره؟ که یکرهو لقائي، چې هغې زما د ملاقات څه بد وړي، د مرګ څه بد وړي، هغې زما ملاقات ته هېڅکله نه تیارېږي. ځکه دنیا داسې شی ده چې الله تعالی د خپلو دوستانو دپاره ډېره تنګه جوړه کړې ده، چې دوستان د خپل مرګ ته خوشحاله وي، او د الله دوستان د خپل رب ملاقات ته خوشحاله وي. او دنیا داسې شی ده چې کوم څوک د الله تعالی نافرمانه وي، الله تعالی هغو ته ډېره اسانه کړي، هغې باندې د دنیا ډېر کثرت وي، هغې ته دنیا ډېره خوږه وي، او هغې ته دنیا ډېره محبوبه وي. نو ځکه د الله ملاقات په مرګ باندې دی، هغې د مرګ څخه ډېر نفرت کوي.